کرونا وایروس ناروغي چې یو له وژونکو ناروغیو څخه ده، په دې وروستیو کې په افغانستان کې ډیره سوې ده. خو اوس هم د هرات ولایت اوسیدونکي دا وایروس جدي نه ګڼي. د هرات والي وایي چې د هغه چا سره به جدي چلند وسي چې کرونا وایروس جدي ونه ګڼي، او زیاته کړه که چیرې خلک وضع سوي مقررات پر ځای نه کړي، دوی به له زوره کار واخلي. په دې اړه زما همکار ریپورټ لري. سره له دې چې په هرات ولایت کې د کرونا وایروس د خپرېدو په خاطر د ورځې لخوا ګرځبندیز اعلان شوی، خو ډیری خلک بیا هم په ښار کې په بې پروایي سره تګ راتګ کوي. د هرات ولایت والي عبدالقیوم رحیمي وایي چې هر څوک چې قانون ته درناوی نه لري د هغوی سره به جدي چلند وسي او د هغوی په وړاندې به له زور څخه کار واخیستل سي. ما خانه به خانه رفته رایستیم، از طریق امو سیستمی که جور شده پالیده رایستیم، ثبت کرده رایستیم و شبانه کمک میرسانیم به خانهشان. امو کت غذایی که برای یک فامیل به یک ماهش خوراکش بس میکنه او دیزاین شده، از طرف حکومت هم خریداری شده است، از طرف تجارا هم آماده شده است و او خانه به خانه مردمی که ضرورت دارن رسانده میشه انشالله. په همدې حال کې د هرات ولایت امنیه قمندان له خلکو وغوښتل چې د اړتیا څخه پرته د کور څخه ونه وځي. دی زیاتوي چې خلک د دوی نه مجبوروي چې له زوره کار واخیستل سي. شهر هرات من حیث متمدن ترین شهر افغانستان و واقعیت که مدنیت از سرچشمه گرفته، به او اساس برای ما همین شهروندان اجازه ندن که ما از خشونت کار بگیریم. اینا شکلی که از طریق رسانه ها، از طریق مطبوعات برشان گفته شده و این موضوعات رسانده شده که شما در صورتی که نیاز نمی باشه، ضرورت نیست، از گشت و گذار خودداری بکنین. در غیر او شما شهرهای همسایه، کشورهای همسایه ما و شما را ببینید که اونا به چه شکل پیش میره همراه مردم خود. ما موضوع دموکراسی را پابرجا گذاشتیم و موضوعاتی که به نفع اینا باشه، خصوصا به صحتشان هم توجه شود، این مورد مردوشه. ما خواستار ما همی است که اینا در صورتی که نیاز است از یک فامیل میشه که یک نفر پشت اکمال نیازمندی خود بره. همدارنګه د هرات والی وایي چې د هر بېوزلې کورنۍ سره به د یوې میاشتې د اړتیا وړ توکو مرسته وسي. فعلا ما به پلیس خود امرای، چون که فیر نمیخوایم سر کسی بکنیم، پلیس خود مجهز به سوته کرده رایستیم و این موضوع مذاق نیست و ما سر از امروز تدابیر بسیار جدی را اتخاذ میکنیم و ما از مردم خود پیش از پیش معذرت میخوایم اگر کدام جای مجبور به ای شویم به زور هم استاد میکنیم. تر اوسه په هرات ولایت کې د کرونا وایروس 196 مثبت پیښې ثبت شوې چې د دې ناروغۍ له امله په دې ولایت کې 3 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی.